له افغانستان بانک څخه لوی زیری. افغانستان بانک د افغاني بانک نوټونو نوي 1500 او زرګون بازار ته باسو. د افغانستان بانک د افغانۍ د زرګون او 1500 ګون د زړو بانکوټونو پر ځای بازار ته د نوي بانکوټونو د وړاندې کولو د پیل خبر ورکوي. د هیواد مرکزی بانک چې طالبان یې اداره کوي په یوه بیان کې چې پرون په پر ایکس شبکې خپور کړ وایي چې دا پروسه عملاً په ټول هیواد کې روانه ده. بیان زیاتوي چې پر دې سربیره د زړو بانکوټونو د نورو ډولونو راټولولو او بازارونو ته د نوي بانکوټونو د عرضې بهیر لا هم روان دی. په بیان کې خلکو ته لارښوونه شوې چې په مرکز او ولایتونو کې د افغانستان بانک یا سوداګریزو بانکونو استازوالیو ته مراجعه وکړي او تر 100 افغانیو پورې نوي بانکوټونه د زړو هغو په بدل کې ترلاسه کړي. په بیان کې دا اندازه د لسګون او شلګون بانکوټونو لپاره 10,000 او د 50 ګون او سلګون لپاره 40,000 افغانۍ ښودل شوي دي.